د نظم عنوان دی کونډه. خان ستا ښکلي کوڅه کې ولاړ، د نیمې شپې توره تیاره کې ولاړ، ستا د محل په دروازه کې جاړم، خالي لاسونه توره شپه کې جاړم، بیا دې په خپو کې راګزار شومه زه، په یره یره درګویا شومه زه، د مال دولت دې لږ زکات غواړمه، د خپل بچي د ژوند خیرات غواړمه، نه مې په حال باندې خفه شوې خانه، راته څه بل رنګې غوسه شوې خانه، په مخ دې راکړې د پیغور څپېړې، د خندا شین شوې سم نشه شوې خانه، زما په سترګو کې جړا جوړه شوه، ستا په محل کې ترې خندا جوړه شوه، زما جړا خو تر اسمانه رسي، چې دا به کله تر انسانه رسي. نو خالي لاسونه دې دره لاړم، په خوشکو لارو د دې غره لاړم، په توره شپه کې څه په یره لاړم، د کور په لوري ته خبرې خانه، زه د حیوانو په لاسونو راغلم، زړې کپړې یې رانه وشلولې، ستا به خانیزي په نشه لیلام شوه، زما حیا په توره شپه لیلام شوه. اوس مې وچوله زه پیغور جوړ شوم، په کور او کلي کې یو شور جوړ شوم، خدای ولې د لار ښکار شومه زه، چې په نظر کې د سرکار شومه زه. په توره شپه کې یې راونیولم، رانه تپوس کوي خودکش خو نه یې، تر د دې سر نه واله خپو پورې د نفس خواهش لاسونه یې راښکل په ما، زه د دې دومره مرحلو نه تیر شوم، نو د دوزخ په دروازه راتیر شوم. یو مې په غونډه زنخال وران شو، بل مې د وږي بچي خیال وران شو، چې مې د کور دروازه خلاصه کړله، بچی مې مړ له خپله لاسه کړله، خاورو کې خړ پړ مې بچی پروت دی، د ور در شل کې مې لالی پروت دی، په آخري سلګو کې وایي موري ما اسرائیل خو درنه بیایي موري، څه دې راوړه که خالي لاس راغلی، مورې دا چا چې په زخمي لاس راغلی. دیانه ځان ته خو دې ځان پړ شو، چې دې د لوږې نه ګلاب مړ شو، چې دې د لوږې نه ګلاب مړ شو.